نو عزت که الله تعالی انسان ته ورکوي هغه پر تقوا باندې ورکوي، هغه پر دین باندې ورکوي، هغه د دین پر خدماتو باندې ورکوي، هغه د دین د احکامو د عمل کولو په خاطر الله تعالی بندگانو ته عزت ورکوي. او د دې عزت د محل او د دې عزت د اظهار موقع الله تعالی د قیامت میدان ګرځولی دی. دا به د قیامت په میدان کې معلومیږي چې عزتمند څوک دي. لکه الله تعالی قرآن کریم کې پیغمبر علیه السلام ته فانتظر انهم منتظرون، اے پیغمبره تم د قیامت د میدان انتظار کوه، دیم د قیامت د میدان انتظار کوي. او د قیامت په میدان کې به بیا دا درک ولګېږي چې عزتمند څوک دي او بې عزته څوک دي. چې کله د قیامت په میدان جوړ شي او حدیث شریف کې راځي الله تعالی به دا اعلان کوي این الفقهاء این الائمه این المؤذنون، علما چیرې دي چې هغې ټوله زندگی د دین په خدمت کې تیره کړه، امامان چیرې دي چې هغې ټوله زندگی د قوم امامت و رهنمایي وکړه، مؤذنین چیرې دي چې هغې ټوله زندگی انسانیت د دین طرف ته د اذان په شکل باندې راوالی. چې کله دا درې طبقې د قیامت په میدان کې مخ ته راوځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام اطولهم اعناقا یوم القیامه، د قیامت په میدان کې به د دې غاړې د ټولو اهل قیامت سجي کې ولاړي. یعنی دا معنا چې د قیامت په میدان کې به د دې ډېر جلا او ډېر ممتاز حیثیت شي. چې کله به پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اذان فضیلت بیانوي، حضرت عمر رضی الله عنه ته د الله رسوله د دې خو دا معنا چې ستاسو وروسته به موږ د اذان پر کولو باندې تورې سره رااخلو. یو به دا وایي چې اذان زه کوم، دویم به دا وایي چې اذان زه کوم، او زموږ په مابین کې به پر دې باندې جګړې راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته عمره زما امت کې داسې طبقه او داسې حالات را روان دي چې په معاشره کې د دوی په عقیده کې په څومره کښته درجه کې دوی به اذان په هغه چا باندې کوي. د عربو کې قادسیه کې غالبا مؤذن زخمی نو عربو په خپل مابین کې تورې سره راواخیستلې د اذان پر مقابله یو اذان زما دی بل وی زما دی. حضرت سعد رضی الله عنه د دې په مابین کې اخر قرآن دازي وکړه چې د کم چا نوم راوخاته بیا به هغې قبیلې ته اذان ورسپارل کېدی. ځکه چې کله د قیامت ورځ راسي نو الله تعالی به اعلان کوي علما چیرې دي، امامان چیرې دي، مؤذنین چیرې دي. او الله تعالی به په ټوله اهل قیامت کې د هغې غاړې جګې ساتي. او د الله تعالی د عرش لاندې به د نور منبرونه نه پراته وي او دا ډلې به د نور پر منبرو باندې ناستي. دا عزت دی چې کم تجاران دي، چې کم مالداران دي، چې کم راحتمن انسانان زندگی په دنیا کې پر راحت کې تیره کړې ده، پر هغې باندې به د قیامت د حساب د ګرانوالي او د سختۍ ترتیب روان. الله تعالی به انسانانو ته انکم جعلتو نسبا وجعلتو نسب، انسانانو تاسو ځان له یو نسب نامه په دنیا کې مقرره کړې وه او زما هم یو نسب نامه وه. ما دا ویل چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم، زما حضور کې چې تاسو کې کم یو تقوادار دی هغه په تاسو کې ټولو کې عزتمن انسان دی. ولکنکم ابیتم، تاسو به زما خبره په دنیا کې نه منله. دی به ویل ان فلان ابن فلان، پلانکی د پلانکی زوی چونکې ډیر مال و دولت لري نو ځکه عزتمند دی، پلانکی د پلانکی زوی چونکې ډیر منصب و حکومت لري نو ځکه عزتمند دی. الله تعالی ورته الیوم ارفع نسبی و ازع نسبکم، نن زما نسب نامه ډیره پورته ده او ستاسو نسب نامه ډیره کښته ده. چې ما د عزت معیار د کم چا متعلق بیان کړی و هغه نن د نور پر منبرونو ناست. چې تاسو کم خلق عزتمن بلل هغې نن د حساب و کتاب په دورانیه کې په خپلو خولونو کې غرق کړ. الله تعالی به هلته هم دا نارې کې این المتقون، متقیان چیرې دي؟ نو الله تعالی د دین اصول انسانانو ته دې آیات کې ښکاره کوي چې د عزت معیار په انسانیت کې په مسلمانانو کې هغه دا دی چې کم څوک د تقوا مالک، چې کم څوک د پرهیز مالک، چې کم چا زندگی په تقوا او په پرهیز کې تیره کړه، د هر قوم سره تعلق دی، د هرې قبیلې سره تعلق دی، د هرې ژبې سره تعلق دی، د هرې علاقې سره تعلق دی. الله تعالی وایي زما حضور کې عزتمن انسان هغه بلل.